د یو بل خونړي سهار پیل. په دې اور کې نن 3 نور ملکیان له منځه لاړل. چاودنه د کابل په زړه او د استوګنې په سیمه نهمه ناحیه کې وشوه. د چاودنې یو ځوان قرباني یما سیاوش د افغانستان بانک د رسنیو برخې سلاکار او د تلونیوز خصوصي رسنۍ پخوانی خبریال و. سهار روان د خپل همدې کوره و چې په 3 ساعتونو کې ورته جنازه بیرته راوړل شوه. په دې پیښه کې د یما په ګډون د افغانستان بانک 2 نور کارکوونکي هم وژل شوي دي. د همدې پیښې قربانیان لا تر خاورو لاندې نه وو شوي چې افغان حکومت یوازې د خبرپاڼو په خپرولو سره ورته غبرګون وښود. ولسمشر ماڼۍ دا پیښه د نورو پیښو په څیر وغندله او د هر اړخیزې څېړنې خبرې وشوې. خو یوه پوښتنه چې د ډیریو په ذهنونو کې ده هغه دا چې د نورو شوو ترهګریزو پیښو څېړنې او پایلې څه شوې؟ ښایي دا پوښتنه به هیڅ وخت ځواب نشي. دلته د همدې او ورته نورو پوښتنو د ځواب موندلو هڅه. ولسي جرګې د امنیتي ادارو مشران کابل کې د زیاتېدونکې ناامنۍ په تړاو پوښتنو او ګروېږنو ته راوبلل او ټینګار د وضعیت پر ښه کېدو وشو. لا په پلازمینه کابل کې د وژل شوو وینه او پرې باس نه و سوړ شوی چې په کندهار او زابل ولایتونو کې هم په 2 ترهګریزو پیښو کې لږ تر لږه 6 نور ملکیان هم ووژل شول. تر دې دمه د دغو پیښو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو حکومت وایي د همدغو او ورته نورو ترهګریزو پیښو مسؤل طالبان او حقاني شبکه دي. حملات تروریستی که ترهګریز بریدونه چې ډیری یې د هدفي وژنو او د مقناطیسي ماینونو په وسیله ترسره کیږي، لکه د نن ورځې پیښه دا د حقاني شبکې او طالبانو د ترهګریزو بریدونو دوام دی. موږ د همدې ډلې ځینې غړي چې داسې بریدونه به یې ترسره کول او ماینونه به یې جوړول نیولي دي. ځینې یې له منځه تللي او د پاتې نورو د نیولو او له منځه وړلو هڅې کوو. هیله وه چې د دوحې د سولې خبرو سره دا وژنې کمې شي، خو د افغان سولې خبرو پیل سره هممهاله نه یوازې دا چې تاوتریخوالی نه دی کم شوی بلکې زیاتوالی پکې راغلی. د ورباندې او جګړې درولو خواست د افغان حکومت په ګډون افغانان او نړیواله ټولنه هم کوي چې تر دې دمه ورته مثبت ځواب نه دی ویل شوی او ورسره د ملکیانو وینه تویونه هم ډیره شوې ده. شازیه هیا، کابل.